اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه مو کولی سو چاټ جی پی ټي له لارې د سرچ پرامپټس جوړ کړو. یعنې موږ د ګلانو په اړه معلومات غواړو، نو موږ غواړو په خپله په مابین چاټ جی پی ټي کې موږ ته یو پرامپټ جوړ کړي چې هغه موږ په ګوګل کې، یوټیوب کې، نورو کې سرچ کړو، نو موږ ته د همغه شي په اړه معلومات راکړي کوم چې موږ چاټ جی پی ټي پوښتنه ترنه کړې پکې. نو راځئ چې دا در شروع کړو. نو ما په دغه ځای کې ورته ویلی write search prompt for Google engine where I want to search for red flower inside of the website www.wikipedia.org only. نو ما ته یو سرچ پرامپټ ولیکه چې زه غواړم لکه د سور ګلاب پوښتنه ترنه کړم په د ویکیپیډیا کې تنه ګوره دلته کې موږ اونلی ورته ویلي. نو که چېرته داسې انټر وکړئ نو تاسو ته به دغه پرامپټ وزدار کړي. تاسو دا را کاپي کړئ، اوس راسئ دا پیسټ کړئ. اوس تاسو په دغه ځای کې دغسې پیسټ کړئ. نو ګوره ریډ فلاورز، نو موږ ته ګوره ویکیپیډیا، دلته ګوره ویکیپیډیا تاسې کلیک کړو نو ګوره ریډ فلاورز ګلان. نو موږ په چاټ جي پي ټي کې پرامپټ ورته جوړ کړ، دلته موږ څنګه پیسټ کړ نو موږ ته دغه معلومات راکړل. دوی کولی شئ لکه مثالا تاسې ګوره دا خو یو ده، دا روز دغه او دا دواړه لکه دغه نوم هم ورکړل، خو دا تنه سور ګل د روز ده، تاسې را کاپي کړئ، بیا راسئ دغه ځای کې پیسټ کړئ، انټر. نو ګوره ویکیپیډیا ټولې ویکیپیډیا راکړه، ځکه چې هغه ځای کې موږ ورته ویلي ول اونلی ویکیپیډیا تنه. دلته راسو چاټ جي پي ټي ته دغه ځای کې چې موږ ورته ویلي ول دلته only. And like بیا داسې کولی شئ now generate one and now generate a prompt for Google engine where I want to search for AI information. Inside of the website www.wikipedia.org. نو موږ چې انټر وکړو اوس موږ یو پرامپټ دلته راکړي. تاسې ګورئ اوس دغسې موږ را کاپي کړو، دلته راسو په دغه ځای کې چې موږ پیسټ کړو، انټر وکړو، ګوره ویکیپیډیا ګوره څه کلیک پې وکړو artificial intelligence یا اے آی. دلته که راسو ته موږ ته نورې هم راکړل، ګوره ټول ویکیپیډیا بیا ځو، ځکه چې موږ هغه ځای کې بیا نه هغه ځای کې دلته که چېرې وګورئ هغه کې ګوره ټول ویکیپیډیا او دغه کې ران نه کړل، ځکه چې که چېرې موږ دلته خپل پرامپټ ته راسو په دغه ځای کې وګورو چېرې موږ اونلی خو نه ده ورته لیکلی، نو ځکه موږ ته دغه نور هغه هم راکړل. دغه ګوره دا ویکیپیډیا نه ده، ګوره ځکه چې هغه ځای کې موږ ته نه ویکیپیډیا نه ورته لیکلی. نو پرې کلیک وکړو، ګوره داسې ده د اے آی artificial intelligence د معلومات دي. ګوره what is artificial intelligence یا اے آی څومره ښه څو. بیا تاسې کولی شئ لکه مثالا تاسې پوښتنه ترنه وکړئ چې ویکیپیډیا نه وي، لکه کولی شئ inside of YouTube کولی شئ لکه مثالا د نورو هم ورته کیفیت یې ښه کړه، ډوپلیکیټ یې ریموف کړه، د ویللو یې که یو څوک یې ووایي ریډیبل. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي. او که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي. والسلام.